چې یو سړی و خرې ساتلی نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړ چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دې خره ته یې په غاړه کې واچو نو ملغلره خره ته په غاړه کې واچو. چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلي دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده. دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅو وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړه هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس دی نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده 10 روپۍ چې خره والا کتلي دي لیونی شوی دی او 1000 مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه علم جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره او خر والا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښود ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځي که یو ساس کې باندې دا سپۍ بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او کدی سپای هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه وي نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصان پر نشد کاسه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وی د انسان دا سترګې دي دام د هرس نه نه ډکي او چې لږ شی راشي ورپسې نور چې نور راشي ورپسې نور تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپی چې دویم ساس کې تپله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي
زما عزیزانو بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یووز دې جوهري وی چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس راغستې ده چې پرانیستې ده چې ګوري ملغلره دوه ټوکړې پراته وه ما ته دی جوهری ورته وی چې بیړه دې تباه شي د خره په غاړه کې خرواله اچولې وي نو نه ماتې دی او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شو ملغلره ورته وی چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شي خروالا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خروالا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کینې زه به خره ته غاړه کې نه اچوم نو اوس ما ته ولې شو ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم او په دومره سپک قیمت ته واغستم په لس خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست او د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي واغی تا قیمت نہ دے معلوم دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نور تا قیمت معلوم دے دے قرآن نور تا قیمت معلوم دے دے حدیث دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو بدبخت قومت سبکوائے چھ دے قرآن غندی عظیم کتاب موجود دے دا حدیث غند عظیم کلام موجود دے او استاد ملک فیصلے دا پیرنگی پہ قانون کی گی ملک دا ملک بخاورز نہ گو رہے ملک دا ملک دا زید عمر بکر خبر نہ دا ملک دا ملک بخاورز نہ گو رہے دا پہ کچروں کی چپلکونو خلق ولاری او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي دا خلق به څنګه خو قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی دوړې پې پرتې وي ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وایه که نه وایه قرآن خو به وشلی لږ که نه دا غندی عظیم کلام موجود دے او ته د زندګۍ فیصلے د پیرنګي قانون توڑے کیږي بچ